هغوی تا ته خپل سرونه په تلیک دي او ستا په در کې چې جانانه څوک تندیک دي او نن مې یار په غېږ کې داسې رایسار کړم لکه پیغلې چې په غېږو کې منګیک دي او چې جانان دا شنغر مې رانه ورک شي نو اوس په څوک راته جامونه د جندیک دي او دا ساده مخلې قبر د مخلص دی چې په پیغلې خپل کالي او خپل پترک دي. ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه یم ستاسو قرباني مخلص. دا وخت د پروګرام حجرې سره مطلب زموږ د پروګرام نوم دی کلی ولس او په دې کې زموږ دا پروګرام دی حجره. په دې کې ډېر پروګرامونه دي خو چونکې ملګرو دا پروګرام ما ته حواله کړی ټنګ ټکور پروګرام دی. ملګري ډېر په شوق باندې ګوري زموږ دا پروګرام، موږ ته هغې فیډبیک میلاویږي او د هغې ستاسو د میسیجونو، ستاسو د فیډبیک، ستاسو د ټلیفونونو په رڼا کې موږ دا پروګرام په هغه حساب سره روان کړی. انشاءالله چلیږي که خیري. د هر زیارت په ورځ به زموږ نوی پروګرام تاسو ګورئ د جمعې په شپه باندې، خاص کر مسافر ملګرو لپاره. دا وخت زموږ سره د رزړو یو داسې هنرمند موږ سره ناست دی، زموږ میلمه دی په دې پروګرام کې چې هغه د هېڅ انټروډکشن د هېڅ تعارف محتاج نه دی. د هغې ټول خاندان ډېر ښه هنرمندان پیدا کړي دي، ډېر ښه نمونه دي د هغې. سنتوش استاد د دوی د فیملي سره تعلق دی، دغه شان زرشاد لاله دې الله وبخي ډېر لوی نوم و، بلبل سرحد په نامه باندې به هغه مشهور و په هغه وخت کې چې کله موږ ډېر ماشومان وو. او زرشاد استاد په هغه زمانه کې خپل دومره غټ نوم پیدا کړی چې اوس هم خلک ډېر په احترام باندې د هغې نوم اخلي. د دغې خاندان یو داسې هنرمند، یو داسې مشال موږ سره ناست دی، مصور جان سره ناست وي دا وخت. السلام علیکم مصور جان، څنګه خیر دی؟ صحت دی ښه دی؟ سنتوش لاله بیمار دی، الله دې جوړ کړي او زموږ اشنا دی، موږ ورته دعاګانې کوو. څنګه تعلق دې د کوم ځای سره دی؟ چېرته لوی شوې؟ دې طرف ته څنګه رالې؟ یاره جي زه خو تعلق د رزړو کلي سره ساتم، د دې پیدایش یم او بس د ورکوټوالي نه مې د پن سره ډېره مینه وه. بیا فاروق استاد الله دې ولا ژوند او صحت ورکړي، هغې زما استاد جوړ شو، هغې نه بس ډېر بیا بس کوشش کوو. نو په رزړو کې خو ګوره مټیان هم مشهور دي، د رزړو وریجې هم مشهور دي، د رزړو زرشاد هم مشهور دی، د رزړو ندیم استاد هم مشهور دی، د رزړو چې کوم دی نو زین هم مشهور دی، د رزړو ډېر غټ خلک دي یاره، کپړې هم مشهور دي، کپړې هم مشهور دي. نو او سره ستاسو خاندان هم مشهور دی. نن سبا پکې غټې چاول هم ډېره مشهور دي، همدغه یم. او چولې هم نن سبا ډېرې مشهورې دي، غټې چولې دلته میلاویږي که نه. نو رزړو بله د خوراک سره سره ډېر ښه هنرمندان هم د رزړو کلي پیدا کړي دي. او زمونږ که د ټلویزیون په دنیا کې وګورئ نو طارق جمال روحاني په نوم چې کوم کرکټر بیا کاوه، هغه هم د دې رزړو د دې کلي سره دغه تعلق دی. فرمان الله جان صاحب دي، د ټي وي غټ غټ پروډوسران دي، شوکت علي صاحب دي، ډاکټر اعظم صاحب د دې رزړو سره د هغې تعلق دی. بیا د رزړو سابق صاحب د الله وبخي دغه طرف ته موږ واړو غټ غټ عالمان هم دې خاورې زیږولي دي، غټ غټ عالمان یې پیدا کړي او غټ هنرمندان یې هم پیدا کړي دي. نو مصور جانه فاروق استاد ستاسو استاد او ستاسو په خاندان کې ډېر غټ غټ خلک کو، نو تاسو د هغې نه لاسنیوه نه کوله؟ یاره جي بس هغې خو راته چل ښولی و د ورکوټوالي نه، خو بس مینه مې فاروق استاد سره او متاثر وم. بس ډېر ښه. نو څه به اوس موږ ته وایي کتونکو ته؟ بس یاره جي بس یو چاربې در هغه به مینهوالو ته پیش کړو. زموږ د ایم ټي وي ملګري دي ګوري او چاربې ته به زما خیال دی زموږ په پروګرام کې په اول ځل باندې چاربې ته به راشي. چاربې ته خو ډېر کم خلک وایي که نه نن سبا؟ جی بالکل. بسم الله. چارته وجړل چا ښکل کړل د هغه لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه. چارته وجړل چا ښکل کړل د هغه لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه. ژوند د خوشالو د ټاله پریوتما، زکه د ژوند د خوشالو د ټاله پریوتما، او زکه د ژوند د خوشالو د ټاله پریوتما، زکه د ژوند د خوشالو د ټاله پریوتما. او دا ستا غمونو راته ونیول خوار لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه. چا راته وجړل چا ښکل کړل د هغه لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه، زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه.
ستا د هر ستم مننه وکړي چې هر سا مې ستا د هر ستم مننه وکړي چې هر سا مې ستا د هر ستم مننه وکړي چې هر سا مې ستا د هر ستم مننه وکړي او په ځن کدن کې رالم کړه په خپل لاسونه زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه چا راته وژړل چا ښکل کړل د هغه لاسونه زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه زما قاتل چې کړل زما په وینو سره لاسونه شیدا هم می پکانولی مالی ونی گن شیدا هم می پکانولی مالی ونی گن شیدا هم می پکانولی مالی ونی گن شیدا هم می پکانولی هم پلکویرا پسستا د چمړ لاسونه زما قاتل چکل زما په وینو سره لاسونه چارته وجړل چا خپل کړل د هغه لاسونه زما قاتل چکل زما په وینو سره لاسونه زما قاتل چکل زما په وینو سره لاسونه جی واه 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 ډیر خیال ډیر زیاته مننه ډیر خوند یو کو دا د شیدا عمرزي کلام او شیدا زما ډیر خملګری دی او خو ډیر وخت شو چې غیب دی دا د غټ کارو شو چې زمونږه د کیمرې په دې شیشه باندې د شیدا عمرزي کلام راغی او ما ته خو زرشاد بابا غ کلام را یاد کنه مې چا خپل نه مېشناو نه مې یارو جوړل کمپوز داغي کنه داغي کمپوز ډیر خوند یو کو مونږ ته په کې زړه وختونه را یاد شول ښه ورپسې بس وایو یار جزو ساحل سے یو کلام دی واه ساحل بابا خو دې دور خوشحال دی کدا کلام پکې شامل شو ډېر خوند شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا کا شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا کا شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا کا مردې د مصر جانانا اور پکې پیدا کا مردې د مصر جانانا اور پکې پیدا کا شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا کا شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا کا جانانا زړه مې اورېدې دی لالا زارې کا جانانا لالا زارې کا جانانا ګل دې ستا خبرې خوټکو پکې پیدا کا ګل دې ستا خبرې پکې پیدا کا مردې د مصر جانانا اور پکې پیدا کا مردې د مصر جانانا اور پکې پیدا کا شونډې در نخوري خاموشي شور پکې پیدا
زه کلک زور پکې پیدا کا کوې کتا زه کلک زور پکې پیدا کا دې د مصر جانانا اور پکې پیدا کا مرید د مصر جانانا اور پکې پیدا کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کا کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کا مرید د مصر جانانا اور پکې پیدا کا مرید د مصر جانانا اور پکې پیدا کا शोर पके पैदा کتونکو مصور استاد سره ناست یو دغه خوندور کلامونه اورو او په اخره کې به بیا دغه یو وړوکی غوندې کلام فرمایش کلام خو ډېر غټ دی د ډېر غټ سړي کلام دی د غني بابا کلام دی او زرشاد استاد هم ویلی او تقریبا داسې هنرمند نشته په پښتنو کې چې هغې به نه ویلې نن یې د دې نه هم اورو زموږ ورته فرمایش دی نو هیله مې ده چې ستاسو به هم خوښ شي د دې نه مخکې چې کله دا کلام شروع شي نو بیا به دا زموږ د دې پروګرام اخري پایې ته زموږ پروګرام ورسي زه نه مخلص تاسو کوربه درنه غواړم اجازت کیمرامین کامران او بلال من اکثر د دې نومونه خطا کېږو پروډوسر عرفان د لوی الله په امان او کورم ودان چې مستی وي او ځواني وي او جانان وي او ډجام چې مستی وي او ځواني وي او جانان وي او ډجام तल जाना दा स्पर्श में
شراب